اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد د زراعت او د اوبو مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دا دی په عملي ډګر کې د ګامونو اخیستلو ښه بېلګه یې د کوشتېپې کانال په بڼه وینو. څخه په ښه توګه استفاده کول دي. وقتی که با کانال کار شروع می شد طبعا اینطور یک پروژه بزرگ تا حال به افغانستان تطبیق نشده است. بعض کسایی که تشویش زیاد داشتن با همیشه این وسوسه وجود داشت که آیا این کانال موفق می شود یا نه، آب می آید یا نه، آیا پس دوباره ریگ در داخل کانال می ریزد و قسم قسم تشویش مطرح می ساختند. الحمدلله جای نهایت خوشحالی و شکر است که امروز فاز اول کانال کوشتیپه تکمیل شد. الحمدلله آب روان است تا به اینجا آمده است و امروز الحمدلله ما و شما فاز دوم کانال کوشتیپه را انشالله افتتاح میکنیم. خدا خواسته بود تا به اندخوی، از بلخ تا به اندخوی این کانال انشالله جریان پیدا میکنه و د افغانستان په سطحه ملي پروژې دي سره د دې نه چې زموږ بودیجه د امارت اسلامي و دا نه ایجابوي چې په داسې اوس وخت کې دی په دې باندې هغه ملي پروژې په دومره لوړه پیمانه باندې موږ روانې کړو. خو د خدای تعالی نصرت ته تاسو او اخلاص ته د قوم او د ملت د دې سره سره موږ چې ګوري مهم په دې کې عزم ده، اراده ده. جناب عطا صاحب څو ورځې دمخه ما ته خبره کوله چې موږ د خپلو بودیجې ته په کتو که دا کار مو شروع کولی هیڅ امکان د دې نه و، خو کوم فکر چې زموږ سره و د هغه فکر ته یو وجود ورکول دغه یو عزم غوښت او تر شا یو پشتیباني غوښته. پشتیباني دغه الحمدلله چې د مشرتابه په حمایت او ملګرتیا باندې او په کامله توجه باندې الحمدلله په ډېر کم وخت کې اول پړاو خلاص شو، دویم شروع شو په ډېر لنډ. موږ د داسې سترو پروژو خصوصا د ملي دفاع وزارت او ملي او اسلامي اردو چې ده د داسې سترو پروژو د تطبیق تر شا ولاړه ده او په خپل ټول توان سره به یې حمایت کوي، امنیت به یې ساتي او شته خنډونه به له منځه څخه وړي. موږ محترم له برادر اخوند او عطاش صاحب ته کامل اطمینان ورکوو چې د امنیت په برخه کې د دې پروژې د ښه تطبیق په برخه کې
موږ ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو راسته لاس یو، او ان شاء الله د هیواد په آبادۍ کې به موږ د خپلو ملګرو او د خپلو مشرانو تر څنګ ولاړ یو، او په هیڅ قیمت به پرې نږدو چې هغه شوم اهداف د دشمن چې دي، هغه خراب لاسونه او لړلي لاسونه د دې پروژې یا د نورو داسې پروژو د مخنیوي دپاره راوږده سي، بلکې هغه لاسونه به همهالته قطع کوو. او این کانالی خواهد بود که ما و شما را در بخش مواد خوراکی خودکفا خواهد کرد. ما و شما استقلال غذایی خواهیم داشت. دیگر ضرورت به پشت دروازه های همسایه ها نخواهیم داشت. دیگر ما و شما قسم و قسم امراض و آفات نباتی و حیوانی نخواهیم داشت و در این عرصه مواد خوراکی و غذایی خودکفا خواهیم شد، بلکه یک منبع، یک مرکز، یک تولیدگاه، یک ذخایر کلان مواد خوراکی تولید کننده در جامعه و منطقه هم خواهیم بود. تنها به افغانستان عرضه نه، بلکه به دنیا میوه های خوب و حبوبات خوب، سبزیجات خوب، دانجات خوب عرضه خواهیم کرد. افغانستان هیچ وقت به حقوق کشورهای همسایه بالخصوص کشورهای اسلامی ما تجاوز نخواهد کرد. ما امو اندازه آبی که قسمت و حصه افغانستان میشه کوشش میکنیم که امو را به صورت درست به داخل کشور خود داخل بسازیم و از او استفاده مثبت بکنیم. به این ارتباط ما یک مرتبه باز به کشورهای همسایه شمال ما که 3 کشور جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است برشان اطمینان میدیم که افغانستان و امارت اسلامی هیچ وقت از آب آمو طور استفاده نخواهد بکنه که در حقوق از اینا مداخله شد و اینا تشویش در ایران نداشته باشند. ما به هر نوع مذاکرات و به هر نوع مجالس دیپلماتیک و سیاسی در این مورد حاضر هستیم و ما در کوشش و پی امی هستیم که روابط خود هنوز با کشورهای همسایه بالخصوص کشورهای شمال کشور ما مستحکم بسازیم و روابط خوب و مستحکم سیاسی، اقتصادی و امنیتی همراهشان داشته باشیم. من دا کار چنن شاهدیو نه پکې خارجي پیسه و نه پکې خارجي متخصص و او نه پکې خارجي رایه و یو مستقله افغاني پروژه ده چې نن الحمدلله ټول هیوادوال د دې شاهد دي چې دا عظیمه پروژه اول فاز 6 میاشتې مخکې د خپل د میاد نه خلاص شوی. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره